بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه چې انسان یې پیدا ورته د زده کړې وړتیا ور په برخه کړه. نن زموږ د انګلیسي زده کړې 5م درس دی. زه د درس په لور په درس شروع کوم. لومړی برخه ګرامر دی. ګرامر چې دی په ګرامر کې نن موږ وایو پارټس اف سپیچ یا د کلام اجزاوې. پارټس اف سپیچ د کلام اجزاوې. Division of words in a language is called parts of speech. Division تقسیمیدل، تقسیم کېدل، ویشنه. Division of words in a language is called parts of speech. په ژبه کې د کلمو ویشنې ته د کلام اجزاوې وایي. The parts of speech are divided in 9 parts. وای دا د کلام اجزاوې چې دی دا په 9 برخو تقسیم شوي دي. The parts of speech د کلام اجزاوې are divided تقسیم شوي دي in 9 parts په 9 برخو. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, article. Noun نوم، pronoun ضمیر، verb فعل، adverb قیدونه، adjective صفت، preposition اضافي توری، conjunction د وصل توری، interjection د تعجب توری، article د تعریف توری چې دا په خپل نوبت سره وروسته هر یو بیل بیل تعریفونه لري او بیل بیل به تعریف شي. د لغات برخې ته راځو. words 1 brother, father, aunt, cousin, daughter. brother ورور، father پلار، aunt ترور، cousin ماما زوی یا تره زوی. ماما زوی ته هم استعمالیږي، تره زوی ته هم استعمالیږي. daughter لور. بل برخې ته راځو. د محاورې برخه ده د ټولګي اصطلاحات. کلاس روم expressions. کلاس روم ټولګي ته وایي او expressions اصطلاحات ته وایي. کلاس روم expressions د ټولګي اصطلاحات. 1 open the book. Open the book. 2 close the window. Close the window. 3 say this word. Say this word. 4 come to the front of the class. Come to the front of class. 5 go to the back of the class. Go to the back of the class. اول 1 open the book کتاب دی خلاص کړه. 2 close the window کړکۍ بند کړه. 3 say this word دغه کلمه ووایه. 4 come to the front of the class د ټولګي مخې ته راشه. come راتلل، front مخه، front مخې ته. come to the front of the class د ټولګي مخې ته راشه. go to the back of the class back شاته. go to لاړ شه. go to the back of the class د ټولګي شاته لاړ شه. 6 listen to me. listen to me ماته غوږ شه. 7 write a word. write a word یوه کلمه ولیکه. 8 speak in English په انګلیسي خبرې وکړه. speak in English په انګلیسي خبرې وکړه. 9 read the book. read the book کتاب ولوله. 10 who is this. who is this دا څوک دی. بله برخه چې ما تاسو ته برابر کړې about me یا د ځان په اړه یا زما په about اړه me زما د ځان په اړه معلومات دی چې تاسو ته ما برابر کړی. my name is قرار and my father name is احمد. زما نوم قرار دی او زما د فلار نوم احمد دی. I am a student and I have a small family. I have 2 brothers and 1 sister. I am 15 years old. My father is a teacher. My elder brother is a doctor. I am a student at EEA یا Easy Education Afghanistan Center. I have first position in the class. دا زما د ځان په اړه یو معلوماتو تاسو کولی شئ په همدې ډول باندې ځان معرفي کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم. په مخه مو ښه.